السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو قدرمنو په نوې ویډیو کې به تاسو ته راوښیم یو داسې اپلیکیشن چې دغه اپلیکیشن به تاسو له خپل په موبایل کې ساتل ډېر زیات لازمي وي. مطلب د دغه اپلیکیشن پیدې دا دي که ستاسو نه چېرته کې موبایل خدا نخواسته ورک شي نو تاسو خپل ورک شوی موبایل واپس را پیدا کولی شئ. خپل موبایل لوکیشن چې دی هغه پې ټریس کولی شئ. د دې سره سره دې نه د بل چا موبایل تاسو ریسټور کولی هم شئ. دغه پکې هم یو آپشن شته دی چې د بل چا موبایل نه ټوله ډیټا تاسو اریز کولی شئ، مطلب ختمولی شئ. نو قدرمنو د دغه اپلیکیشن استعمال درته راښایم. ویډیو راسره تر اخره وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې وړو کې شنه راز دی که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه یې سبسکرایب کړی، دا سبسکرایب کړئ، خوا کې د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نه ویډیوز تاسو ته په وخت باندې در راځي. نو دې لپاره به تاسو ته اپلیکیشن پکار وي. هم د دغه اپلیکیشن لینک موږ تاسو ته ډسکرپشن او کمنټس کې راکړی دی. هلته نه به تاسو دغه اپلیکیشن سمپل خپل موبایل ته را ډاونلوډ کړئ. کله چې را ډاونلوډ کړئ نو تاسو ته به داسې شی نیم انټرپرایز راشي. دلته کې تاسو وګورئ دوه آپشنان دي، یو ساین ان ایز ا ګیسټ، یو کنټینیو ایز رباني. ټیک ده، تاسو چې کوم جیمیل ایډرس دی نو دغه به تاسو څه کوئ، دې کې خپل جیمیل ایډرس په دې کې ورکړئ. نو دغه جیمیل ایډرس چې دی د یو خبره به یاد ساتئ، کوم لاګین چې تاسو دې کې ورکړئ نو دغه لاګین به بیا ځان سره همیشه یاد ساتئ. اوس ان کیس د اپلیکیشن تاسو موبایل کې انسټال دی، ستاسو موبایل ورک شو نو دغه لاګین به تاسو بل موبایل کې ورکړئ، د اپلیکیشن به بل موبایل کې انسټال کړئ نو اټومیټکلی به دا تاسو له ستاسو موبایل ټریس کړي، د هغې لوکیشن به هم تاسو ته راوښیي. دا وګورئ دلته کې درې آپشنان دي. ټیک ده، اولنی سیکیور ډیوایس، پلی ډیوایس او اخرانی چې کوم آپشن دی اریس ډیوایس. د دې په ذریعه تاسو د هر چا موبایل ریسټور کولی شئ، د هغه ډیټا دې ختمولی شئ. هغه څنګه سمپل، هغه ته به مطلب یو لاګین هغه له ورکړه، ټیک ده، یا د هغه لاګین راواله په دې کې یې ورکړه او دغه ځینه اریس ډیټا باندې کلیک کړه نو مکمل د هغه ډیوایس چې دی هغه به اریس شي، د هغې نه به ډیټا مکمل ختمه شي. نو قدرمنو دا ونې ویډیو امید لرم چې خوښ شوي وي. که خوښ شوي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایب ول مه هېروئ، ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.